سلام ستړي مشه وخت مو بخیر د اوس دوه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن د یوه پلاوي سره یو ځای پلازمین اسلام آباد ته لاړ. حکمتیار ویلي د سفر موخه یې افغان سوله ده او له لومړي وزیر عمران خان، بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي او نورو پاکستاني مشرانو سره به رسمي لیدنې کتنې ولري. بلخوا پاکستان د هغو بازانو د قاچاق مخه نیولې چې له افغانستان نه لیږدول شوي وو او له پاکستان وروسته عربي هیوادونو ته لیږدول کېدل. پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه 15 بازان له افغانستان په قاچاق توګه پاکستان ته لیږدول شوي وو او تر هغه وروسته دغه ګرانبیه مرغان عربي هیوادونو ته لیږدول کېدل. پاکستاني چارواکو د دې مرغانو بیه تر $1 ملیون ډیر ښودلې او په خبره یې د قاچاق په تورې 2 کسه نیول شوي هم دي. باز ګرانبیه مرغه ده چې په عربي هیوادونو کې مینه ول لري او د نړیوالو څېړنو له مخې یاد مرغان په ټوله نړۍ کې د انقراض په حال کې دي.